کوي کینه خلک پارمان روکشه هوایا ما خواشه سونیه وای ما خلینا دا وجیب خلک موږ مینوالو موږ دا ټیم کې موجود یو هریپور جیل کې نن به دلته موږ د جیلیان سره خبرې اترې کوو چې دی په څه کیس کې راغلي دی ګناه څه دی او دی مطالبه څه ده د حکومت نه نو هلکه یو کس پکې راشي یو خو دا خلک راځي هم نه په یو وینا نو ته یې په څه کیس کې راوستی مشره قسم دې کومه ته پته خو بس په لارو روانه وه او پولیس ګاډی راته ودرېد یو موبایل او یو مړه ته یې رانه راکړه دننه شه ماته راویښ شي جوړه ماته که نه جی دا خو منشیاتو والا دی دی رئیسي ماته لګي زما شپه خیال دی نه جی دا شی خو زه نه کوم جی دا شی مې نه کوم خو بس کله نه کله خطا شم نو هلکان راسره دي دا څلور پنځه دانې راسره دي هغې نه خط راوستي دي ټوله دا شی کوي کله وایي واچوه کله راواچوه بس دا لبې شروع کړي دي نه په یو دوی خطا کړی یم جی خبره مه وایه جی دلته نه مې لرې نور جیل ښه دلته دې موږ څنګه لړ کوو تاسو لکه جی بس مونږ اتکاب ته کینو که نه جي جی دا د غټ اختر راځي دي نه جی مونږ خپل یو څلور پنځه ملګري یو جي هغې مونږ د غټ اختر کې کینو که نه ماشاءالله ماشاءالله په دې هم دغه کې هم داسې ځوانان شته چې لکه غټ اختر نه مخکې ارتکاب ته کښېني لکه داسې ځوانان هم موږ له پکار دي جی بس دا شفارت راله وکړئ جي جی نو لکه دا ستاسې ناجایزه غوندګې به نه یم چې دا عیسیان پوډریان دا به دوی خرڅوي هم دا کوي به هم مړه خو ناجیبه کارونه کوي خو سفارش راله مو کوي لکه دوی ته به موږ ستاسو راته په خپله وایي لکه دوی ته به موږ څه ووایو مشره ملګري ته یې وګوره یو جي راله هم راس لکه دوی ته به څه وایو مشره غټ اختر کې مې غوښې مخې یو دوه ورځې به غوښې وخورم بیا به خیر دی خو خوشحالۍ کې راشي مشره یې پرېمنږه نو بس حکومت ته خو هم ګناه نشته ځکه دا خلک ویل دا عیسیان پوډریان دي مړه مشره قسم دی که نه تا له ما دومره دغه وکړو پرېمنږه یو خبره ونه ای خپله کې نه لګي دا هلکان وخت رسو کېږي رانیسي کوي کیمره رانیسي رانیسي کوي ورته هلکان لډو کوي کینه خلک پارمان روکشه هوایا دا ورته مې ووایي چې خلاصون نه یې خو داسې هلکه خړو جامو والده راغلي خو ته یو خبرې اترې سره کوم ملګري خفه کېږي مه ما خواشه سونیه وای ما خلینا دا وجیبه خلک دي بس دا څه عجیبه خلک دي پوډریان نشیان دي موږ له پکار دي دا خپل نوی پل دي ایسو پوډر او چرخ نه وساتو او نېغې لارې طرف ته یې بوځو